سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نور احمد لکنوال بیګا د امریکا مجلې کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې په 4 اورونو کې 38 منډې ورکړلې. د میکسویل په شمول 3 مهمې ویکټې واخیستلې چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله او د خپلې لوبډلې لپاره یې بریا هم خپله کړله. رحمان الله ګربز بیا نن د سریلانکا غوړالي کې ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې 10 منډې جوړ کړلې او اوټ شو. ګربز په دغه لیګ کې ښه ثابت شوی دی او نن هم ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله. او داسې لیستې ورځنۍ سیالۍ چې په کندوز ولایت کې روانې دي، د پامیر لیجنډ لوبډلې لومړۍ بریا خپله کړله چې د میوند اتلانو ته په 34 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. د درویش رسولي په مشرۍ باندې د پامیر لیجنډ لوبډلې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې د میوند اتلانو ته په 34 منډو په توپیر ماته ورکړله او په روانه سیالۍ کې لومړۍ بریا خپله کړله. دغه لوبه کې د پامیر لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په 40.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 منډې جوړې کړلې. د پامیر لیجنډ لوبډلمشر درویش رسولي ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه د میوند اتلانو لوبډلې پر وړاندې وکړله چې 100 منډې جوړ کړلې. نوموړي په 90 توپونو باندې 3 شپږیزې 4 پر مټ باندې پوره 100 منډې جوړې کړلې. د 215 منډو هدف په تعقیب کې د میوند اتلانو هم ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په 40.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 240 منډې جوړ کړلې چې په 34 منډو د پامیر لیجنډ لوبډلې څخه ماته وخوړله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ، د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم ورسره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.